فلم شروعات د ویلیم نومي یو سړي نه کېږي کوم چې ساینټسټ او ورسره انسټرونایټ هم دی. هغې اراده کړې وي چې هغه به سپوږمۍ باندې یو کالوني جوړوي کوم ځای کې چې به انسانان ژوند کوي او ورسره به اوبه او اکسیجن هم ملاویږي. او دغه میشن کمپلیټ کولو لپاره هغه به سپوږمۍ ته خیږي او په دغه سفر کې به دې ته 270 ورځې لګیږي. په خطو ټایم کې ویلیم یو اواز کوي چې په سپوږمۍ باندې ژوند ناممکنه دی، خو زه به بیا هم خیږم او دغه خبره به ممکن کوم. هلته کې به اوبه پیدا کوم او انسانانو لپاره به رهایش تنظیم کوم. او څنګه چې زه مخکې سفر کوم زه له سپوږمۍ نږدې راځم او داسې معلومیږي چې دغه سپوږمۍ ما ځان ته راغواړي. بیا هغه ورځ راځي چې په کوم ورځ منې ویلیم بر اسمان ته خیږي او ورسره یو بله جنۍ هم وي چې د هغې نوم امیلي وي، خو له امیلي راکټ به دې پسې څو ورځې پس اسمان ته راپرېږدي. ډېرو خلکو دا فکر کولو چې ویلیم په یو ناکامه میشن باندې بر روان دی، خو ویلیم ته پوره یقین و او په ځان اعتبار و چې زه به دغه میشن مکملوم. دغه شانتې ویلیم په خپل راکټ کې سوار شي او بیا هغه اسمان ته بر روان وي او په مزه لاندې ځمکې ته ګوري او ورسره خپل سپیس شپ والا سوټ هم اچولی وي. ویلیم اوسه پورې دغه ښایسته نظاره کله هم نه وه کتلې. هر یو شی ښه په مزه او ښایسته روان وي او لاندې دې ته اجازت هم میلو شي چې خپل سپیس شپ سوټ نه بهر ته روزه او روټین په مطابق خپله زندگی تېروه. د ځمکې نه د دې یو ملګری وي چې د هغې نوم سکیني وي، هغه یې کنټرول کوي او هغه ویلیم ته انسټرکشن هم ورکوي او بیا هغه دې نه تپوس وکړي چې تا یو ماشین جوړ کړی و. هغه داسې یو ماشین و چې هغه د خاورې نه ایټروجن او اکسیجن روکاږي او له هغې په ذریعه به هغه اوبه بره په اسمان کې جوړوي. له ویلیم ټول میشن په دغه یو ماشین باندې انحصار و او هغې دا فکر کول چې دغه ماشین به بره ماله په سپوږمۍ کې ډېر زیات مدد راکړي. دغه ماشین اوسه پورې تیار نه وي، خو ویلیم ته مکمل یقین وي چې په دغه 270 ورځو کې او سفر په دوران کې به تیار شي. موږ ویلیم ګورو چې روزمره په حساب سره خپل کار چالو کړی وي، هغه اوبه څښي او خپل خوراک ته اوبه ورکوي او ورسره واړه بوټي ځان سره راوړي وي، هغې ته هم اوبه ورکوي چې بره په اسمان یعنې په سپوږمۍ کې وکري. دغه سفر دومره آسان هم نه وي. انسان یوازې په یو کمره کې بند وي او دې لپاره هغه روزانه اکسرسایز کوي، کتابونه پړاووي او روزمره کارونو کې ځان یې مصروف کړی وي. خو دغه ټول کارونو باوجود هم څو ورځې پس دا ډسټرب شي او د دې خوب هم خراب وي او دا منټلي لږ ډسټرب کېږي او لاندې د ځمکې نه مختلف اوازونه هم اورېدو کوشش کوي، خو بیا هم دې ته سکون نه میلاویږي. هغه راپاڅي او په هغه ماشین باندې کار شروع کوي، خو له هغې په زړه کې یو یاره وي که دغه ماشین تیار نه شو نو زما دا ټول میشن به ناکامه شي. بیا موږ ګورو چې هغه یو ورځ ریګستان ته تللی و او دغه ماشین باندې کار کول او دغه تجربه یې زیاتوله او دغه کار یې ممکن کولو. دغې لپاره هغې ایډیا جوړه کړې وه چې دغه کار کولو لپاره به ریګستان ته هغه ځي. د ریګستان په تیزې ګرمۍ کې هغې لګاتار 3 ورځې په دې ماشین باندې کار کړی و. هغه د تندې نه مړ کېده، خو هغې یو امید لګولی و چې دغه ماشین نه به اوبه وکاږم او د اوبه به څښم او خپله زندګي به په دغه ریګستان کې بچ کوم. او دغه ریسک اخیستلو په وجه باندې هغې به دغه ماشین نه اوبه وکاږلې وي او په صحیح وخت باندې اوبه څښلې وي او خپله زندګي هم بچ کړې وه. د دغې ورځې نه هغې اراده کړې وه چې زه به دغه ماشین بره سپوږمۍ ته وړم او په هغه سپوږمۍ کې به زه اوبه را پیدا کوم. دغه ماشین باره کې هغې خپل ملګري سکیني ته هم ویلي وو چې زه دغه ماشین بره سپوږمۍ ته وړم او هلته کې اوبه را پیدا کوم، ځکه خو هغې د دې میشن کې مدد کړی و. خیر دغه شانتې ویلیم اوس په لاره کې راوتی دی چې دغه میشن کامیاب کړي. سکیني هم دې نه روزانه اپډیټ اړي او ورسره ویډیو کال کوي او تپوسونه ترې کوي. هر یو شی صحیح روان وي او ویلیم بیا یو هفته پس یو سټیشن باندې به ودرېږي چې هلته نه به داسې سامان ځان سره اخلي. ویلیم دلته کې یو 2 انسانانو سره میلاویږي. په کوم معنی چې هغه اوس ډېر زیات خوشحاله شوي وي، ولې چې ډېره موده پس هغه انسانانو سره میلاو شوي وي. خو دا 2 کسان چې کله ویلیم وګوري هغه بالکل هم خوشحاله نه شي. دا 2 کسان ویلیم ته وایي چې اوس موږ غواړو چې واپس لاندې دنیا ته کوشو، ولې چې موږ په کوم میشن چې راغلی وو هغه ناکامه شوی دی. څومره ځناور او څومره پودې چې موږ ځان سره راوړې وي هغه ټولې مړې شوي. اوس دلته کې هېڅ مقصد زموږ نشته او موږ غواړو چې واپس لاندې دنیا ته کوشو او خپله فیملي موږ ډېره زیاته مس کوو. دې کې یو کس ویلیم ته و چې ته هم لاندې واپس دنیا ته کوشه، خو ویلیم یو امید سره بره راغلی و او له هغې په اړه کې ډېر زیات امیدونه وو چې دغه ځای کې اوبه را پیدا کړي.
ویلیم ته اوسه پورې څه مسله هم نه ورغلی نو ځکه هغه د دې په خبره یقین نه کوي. بل خواته دې ته دغه خبر میلاویږي چې ستا یو بله ملګرې ایمیلی هغه هم په سفر باندې راوتې ده او د ځمکې نه هغه راکټ کې ناسته ده په کوم باندې چې ویلیم ته اوس یو امید پیدا شو. دلته کې موجوده هغه دوه کسان په دغه نظاره کتلو سره خفه شي ولې چې هغې ته پته ولګي چې اوس دوه نور انسانانو زندګي به هم خراب شي. دې کې یو کس ویلیم ته ووایي چې خدای دپاره داسې څه رسک مه اخله چې ته بې سبا بیا خفه یې. خیر بیا موږ ګورو چې ویلیم واپس خپل سپیس ته راشي او دغه سپیس د دغه دوو کسانو نه اوس مخکې سفر چالو کړي. دا خپل سفر مخکې چالو کی او هغه سپیس شپ دینه ډیر زیات لري پاتې شي. پر هغه دوه کسانو خبرې اوس هم د ویلیم په دماغو کې ځړځېږي. دې ته خپله ایکس وایف هم را یاده شي کومه چې هم یو انسټالنایټ وه او هغې دې ته یوه خبره کړې وه. دغه شانې ورځ تېرېږي او بیا یې ورځ د دې په ماشین کې خرابي راشي خو خیر ویلیم ته پته وه چې دا وړه مسله ده او زه به یې ټیک کړمه. دا خوشحاله شوی هم وي ولې چې څو ورځې پس دا بیزي وي چې په دغه ماشین کې کار وکړي خو بیا یو ځل بیا هغه دوو کسانو خبرې بیا د دې په دماغ کې راشي او دا په خوب کې وي او دا एकदम راجګ شي. خو اوسه پورې هغه دومره ناامیده شوی هم نه دی. هغه ماشین یو ځل پهله هم خراب شوی و او بیا داسې قابل شوی و چې دې ته اوبه ورکړې وي. دغه ماشین خرابې باره کې هغې خپل ملګري سکینې ته هم څه نه ویلې. اوس نن د دې برډې ده او د دې فیملي لاندې دنیا نه دې ته څه ویډیوګانې هم رالیږلي دي. دغه ویډیوګانې کتلو نه پس دا ډېر زیات خوشحاله شوی وي او خپل ځان بیزي کولو لپاره دا اوس مختلف زبانونه هم زده کوي. ورسره دا خپل وړو بوټو خیال هم ساتي کوم چې به دا بر وړي او په سپوږمۍ کې به کوي. هر یو شی بالکل صحیح روان وي خو اچانک د دې خپل هډ کوارټر لاندې په دنیا کې او سره خپل ملګري سره رابطه منتقل شي. دا ډېر زیات ویریږي او بیا د خپل ملګري سکینې سره کانټیکټ وکړي. هغه ورته ووایي چې هغه بله جنۍ ایمیلی له هغې په راکټ سپیس شپ کې څه خرابي راغلی ده او ته چې هغې لاندې دنیا کې موږ سره کانټیکټ نه کېږي. ویلیم ورته ووایي چې تاسو ټینشن مه کوئ او زه هغه جنۍ سره بر اسمان نه کانټیکټ کوم. سکینې دې ته ووایي چې ته هغه نشي ګایډ کولی او دغه کار ونه کړي. ورته ووایي چې دغه کار د انجینرانو دی او که ته لږ غوندګي غلطي وکړه نو تا ته به د دې نقصان ډېر زیات میلاویږي. هغه ورته ووایي چې ټینشن مه کوه او بیا دغه شانتې هغه ښځې سره کانټیکټ وکړي او هغې ته ووایي چې زما خبره واوره څنګه چې ته زه یم هغه شانتې دغه خپل سپیس شپ ته کړه. دغه شانتې ویلیم او ایمیلی یو بل سره کانټیکټ وکړي او دغه تجربه هم کامیابه شي او یو ځل بیا ایمیلی کانټیکټ لاندې په دنیا سره جوړ شي او هغه مینشپ ورته اکسټریشن هم ورکړي. دغه شانتې د درېو کوواړو کسانو یو بل سره کانټیکټ بحال شي او اوس د ویلیم د دنیا سره کانټیکټ په ورو ورو ختمېږي او ایمیلی سره کانټیکټ جوړېږي. خو ویلیم اوس هم ډېر زیات یوازې وي او دغه یوازې پن دا ډېر زیات لیونی کوي او منټلی ډسټرب کوي او داسې معلومیږي چې اوس دا یو انسان نه دی بلکې نارمل شوی دی. هره شپه اوده کېدلو نه پیله هغه لاندې دنیا سره کانټیکټ کوي او څه اوازونه اورېدلو کوشش کوي لکه د باران اوازونه د لاندې پرندو اوازونه. خو اوس هم دغه شی نه په دې معنی اثر نه کوي. دغه شانې شپږ میاشتې ټایم تېر شي او ویلیم اوس په کتره اوبو باندې خپل ژوند زندګي ساتلی وي. د هغې په دماغو کې یوه خبره وه که زه به راز په سپوږمۍ باندې وختم او دغه ماشین ما سره خراب و نو زه به مخکې څه شی کوم. دغه خبره اوس سکینې نه هغه نشي پټولی او بیا یو ورځ هغه سکینې د ټوله خبرو کې چې زما هغه ماشین ما سره خراب شوی دی او دغه ماشین ټولې اوبه هم زهریله دی او زه هغه اوبه اوس نشم څښلی. سکینې ته ووایي چې زه تا ته یو ورځ ټایم درکوم او که تا دغه ماشین کامیابه ټیک نه کړو نو زه به واپس ستا لاندې دنیا ته را روان کړم او دغه شانتې به دغه مشین په نیمایي کې پاتې شي. دغه خبره اورېدلو نه پس ویلیم ډېر زیات خفه شي ولې چې ډېرو کالونو نه دغه میشن دې جوړولو لپاره ډېر محنت کړی و او اخر څنګه دغه میشن دا دلته کې پرېږدي او پس لاندې دنیا ته راکوشي. بل ورځ پورې که دغه ماشین دې تیار نه کړو نو سکینې به هغې ته جواب ورکړي چې خپل اسټروناټ والا سوټ واچوه او دنیا ته واپس را روانېږه. ټولې الریډي یو سټیشن ته لیږلي وو چې دغه سپیس شپ دې ته راشي او هغې کې پټرول واچوي او واپس دنیا پورې دا خپل ځان راورسوي. د دې دماغ دغه خبرې نه مني ولې چې دغه ورځ لپاره خو تا نه و راغلی د دې میشن خو چې بره سپوږمۍ ته وخیږي او بره پیدا کړي. دغې دپاره دغه فیصله اوس وکړي چې زه به لاندې دنیا سره کانټیکټ ختم کړم او له هغې یو جواب یو سوال به هم نه منم او خپل سپیس شپ به بره سپوږمۍ ته خطا کړم. دغه کار کولو لپاره سکینې ته هم پته ولګي هغه ورته جواب ورکړي چې زموږ نه بغیر ته خپل سپیس شپ بره سپوږمۍ ته نشي بوتلی ولې چې تا لپاره زموږ ډېر زیات ضرورت دی او ته وایي چې کیدای شي که تا نه لاره غلطه شي نو ته به په سپوږمۍ کې هلته کې مړ شي. خو ویلیم ورته وایي چې ما ته دغه خبره ډېره ښه پته ده. دنیا نه چې کله دا ټول کانټیکټس ختم کړي نو د دې اصل میشن اوس شروع شي.
د دې اصل میشن اوس چالو شي بغیر اوبو دا خپل جهاز بره سپوږمۍ خواته روان کی او کله کوونه کی غلطي وکړه او دینه لار غلطه شو نو دا خپل ځان په خپل مړ کی سو وری په دماغ کې دا خیال راغو چې باغه دروازه کلوکا ولاندې ټوپ کا خپل ځان خودکشي و خو بیا هم دا خیالونو کولونه ګوریز کوي او همت نه بیا ورځي مونږ ګور چې سکینې دي ته لاندې د دنیا نه یو جواب ورکوي او تو چې خدای لپاره موږ سره کانټیکټ وکولانه په دنیا باندې وسوم دا خلک امید سره دي چې ویلیام اوسه پور ژوند دی چې هغه به دنیا خلکو لپاره څه شي کوي دا خبر اوردل نه پس تا د ویلیام په اړه کې هم دا خبر راغی چې راځه دې سره کانټیکټ وکړه او خبرې وکړه بل سین کې موږ ګورو چې د جهاز پرنګین بادلو کې پټ شوی دی او ګیروي او دغه ورځي د سپوږمۍ خوا کې اخوا د خوا ګرځيږي او اوس دا سپوږمۍ حدودو کې داخل شوی دی او به دا خپل سپیس شپ سوټ واچي او هغه کوزدل لپاره خپل ځان تیار کړي او آخر کار هغه ورځ راشي چې